تازه خبر محکمې د 100,000 کلدار په ضمانت اخیستو د منظور پښتين د خوشي کولو امر کړی دی. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راځئ. ویډیو تر پایه پورې او که چینل هم نه سبسکرایب کړي چینل ته سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې او د منظور پښتين مدافع وکیل ویلي محکمې د ښاغلي پښتين ضمانت منظور کړی او د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. د منظور پښتين مدافع وکیل رسنیو ته ویلي محکمې د 100,000 کلدار په ضمانت اخیستو د منظور پښتين د خوشي کولو امر کړی او ټاکل شوی چې نوموړی نن شامه خوشي شي، خو لا هم تر اوسه د هغه د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د 13 جنوري په 20 نیټه د پېښور ټاکل سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوی او د ډیر اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی و. پر ښاغلي پښتين تور و چې 13 میاشتې ټانک سیمه کې یو ولسي جلسې ته د وینا پر مهال پاکستان د اساسي قانون له منلو انکار کړی او یاد قانون ته سپکاوی کړی و. خو د ښاغلي پښتين مدافع وکیل او پښتون ژغورنې غورځنګ د نوموړي نیول غندلي او پر هغه لګېدلي تورونه یې بې بنسټه بللي وو. تر اوسه د منظور پښتين ضمانت او خلاصون په اړه د محکمې رسمي پرېکړه نه ده کړې صادر شوی او نه هم د خلاصون په اړه څه ویل شوي دي. د منظور پښتين له نیول کېدو وروسته د پاکستان سربیره په ډېرو هېوادو کې د هغه په ملاتړ لاریونونه شوي وو او له پاکستان یې د پښتين د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. ګران دوستانو، ویډیو د سر لایک او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق، تازه او پر وخت خبرونه نشروو.